نو بسم الله د سليمان عليه السلام سنت دي، د آدم علیہ السلام سنت دي، د ټولو انبیاء ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام او نکاح ټولو انبیاء کړي، دو پیغمبران پاتې شوي دي. یو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د نکاح نه دا کړي، دی اسمان ته ختل او به دی برازي او قیامت ته نږدې به بیا هم دی واده کوي، خو په طریقه او سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو روایت میں کتلو چې دی به نکاح په خاندان رسول کې کوي، اولاد رسول سیدانو کې به نکاح کوي ان شاء الله. او یو یحیی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح نه دا کړي، یحیی علیہ السلام د نکاح په وجه باندې شهید شو. هردوس یو باچاو هغه خپل پرکټۍ سره نکاح کړي و، لکه مور سره هم نکاح کړي و، د مور د لور سره هم نکاح کړي و. د وخت پیغمبر وجود ګرامی د دې د پاره چې هغه ازاله د بدعات وکي، شرکیات وکي، رسومات وکي. د پیغمبر وجود ګرامی دنیا کې د دې د پاره وی دارنګي عالم چې وارث د نبی ګرځي، نو کدی صحیح وارث دی برد د بدعات کوي. اوس موږ رد د بدعات هغه سیسته کو چې کوم مشران او علما یو کار کړي موږ هغه ته بدعت وایو، دا زمونږ لوی قمقلتوب دی. علما یو کار کړي نو چې اوس موږ کوو دا بدعت نه، علما چې یو کار کړي هغه ته طریقه حسنه وایي. لکه مثال په تور باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مدرسه جوړه کړې ده چې هغه ته مدرسه صفه وایي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدرسه وا. خداغین بعد سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په صلحاو درسګاهونه جوړ کړل، دا بدعت نه دی. که څوک سلمان فارسی یو مدرسه ولې نه جوړو، نبی علیہ السلام یو جوړه کړې و، سلمان فارسی ولې سلګونه مدرسې جوړې؟ دا سلګونه مدرسې دا اتباع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه. دا یو مدرسه په دې دلالت کوي چې څومره دی اوس کېږي مدرسې جوړاوه. نو سلمان فارسی رضی الله عنه ډېرې مدرسې جوړ کړې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ د مذهب امام هغه یو سل شل مدرسې جوړ کړې، یو سل شل مدرسې. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه دور او زمانہ کې داسې نه وي. نو کوڅه سره وي چې دا بدعت دی، دا خو نوې کار دی، نو دا د بدعت په معنا نه دی پویرونو. نو یو دې ته خلق یو رد بدعات دې ته وي چې هغه په ضد سنت کې واقع شي، په ضد څه کې واقع شي؟ سنت کې. د دې رد په کار دی، ختمولې په کار دی چې دا عمل ختم شي. ځکه مقابل کې سنت عمل شته، بدعت ته څه ضرورت دی؟ او زمون چې کوم کار کوو دا ښه کار دی که بد کار دی؟ جواب راکړه. ټول وایي ښه کار دی که بد کار دی؟ خدا په سنت کې نشته چې په نکاح دي سړی تقریرونه وکړي او بیانونه دي وکړي، په نکاح باندې خطبه راغلی صرف خطبه وایي نه. دا طریقه علماء را وویستله چې یاره په دې کې خل سنت دی او په دې کې مقابل کې بدعت کیږي، دمتوب کیږي، دارن چې کوم دی پکې نور بد اعمال کیږي. نو علماء ته پکار دادي چې د دې رد وکي. دا رد بسنګ کې مولانا سے پوله باندې ولاړی او الکان په پټاقې خلاصي، خدای کې مولا د ټینګي وبدا څه شه ده، دا څنګه نه اهل خلق دي. او که مولانا جمعه تراشي نو عن قریب چې خلق ور پسې راشي جمعه ته، نو دا علماء دا طریقه کوي. ها نو دا غرنګي بازي. نو دا یحیی علیہ الصلوۃ والسلام ته چاول چې ته پیغمبري هردوس باچا هغه خدا سے کار کړه، دا يهوديو، دا يهوديان د قمقل بچي دوی سړیتوب کار کلم نه. نو سیبا یحیی علیہ الصلوۃ والسلام راغی ورته وی اے هردوس باچا زه خبر شوی متا د لور سره نکاح کړی دا، د خزي د لور سره د نکاح کړی دا، دا خو ستاسو دین تورات کې نشتا،
دا خستا سے جوړ د ځان نه عمل دے تورات کې خود دې خبر رد راغلې کتابونو د اسمان کې د دې خبر رد راغلې دا حرام دے داستا پر کټي د اوستانی کا ور سره حرام ده ځکه تا د دې د مور سره نکاح کړي دا نو باچان خدا سے خلق هردوس باچا اعلان یحیی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټیم ورکو سباراش ټول خلق را جمع کړل یحیی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ودرولو په غونډه باندې هردوس باچا اعلان کو سرت قلم کئ یحیی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک د تنی نه جدا شو یحیی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اخیر خبره داوا چې الله زپدې خوشاله ما چستا د حق خبرې د پاره زمانه سر جدا کیږي یا الله زپدې راضی مت زمانه راضی شا سر مبارک د تنی نه جدا شو سر مبارک تنه مبارک ایدل تخخ شوا او سر مبارکی بلے باچے ته یو حضرت شیخ رحمت الله علیه فرمایل وای شام ته چرالم نو په دنن حال کې د یحیی علیہ الصلوۃ والسلام سر دفن دی او د جمعات په برنده کې د حسین رضی الله عنه سر مبارک دفن دی وای ما ویل چې یرا کله وخت پیغمبر د حق د پاره سر قربانی کړي نه د وخت د پیغمبر نوسی هغه دا سنت را ژوندۍ کړل چې د وخت د یو باچا د اعمال خلاف د جهاد اعلان وکړو او هغه دا قربانی ورکړه چې داغه سر مبارک نو داغه په سر باندې برنده کې قبر جوړ دی او د یحیی علیہ السلام په قبر باندې دن جمعات کې داغه مدرسې نوم دی جامع عبدالرحمن په دې مدرسه باندې مشهور ده غټه مدرسه ده عزیزانو د یحیی علیہ السلام مرګم د نکاح په مسله باندې راغی د پیغمبر علیہ السلام لومبه واده شوه په 25 سال عمر د نبی علیہ السلام او د بیبي عمر 40 سال عمر د خویلد لور حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ السلام لومبه بیبي ده بیا د نبی علیہ السلام د دې بیبینا چې دا واده شوه د نبوت نه وړاندې بیا د دې بیبینه د نبی علیہ السلام لورګانی شوی دي مشر لوري حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ده بل لوري حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها ده بل لوري ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ده او بل لوري حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ده د نبی علیہ السلام د وړاندې د دې ټول لورګانو ودونه شوی دي یو لور مشره د نبی علیہ السلام د خینی په ځای باندې واده ده د ابو العاص رضی الله تعالی عنہ باندې واده ده او دا د خوله زوی دی خوله د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها خور وا دا د نبی علیہ السلام د خینی په ځای باندې واده شو دا زینب رضی الله تعالی عنها د ډېر لوی شان خاوند ده دا مشر لور د نبی علیہ السلام د دې عجیب او دردمند واقعه ده دې چې کله واده شو نو په مکه مکرمه کې د نبی علیہ السلام ژوند ډېر ګران شو ډېر زیات تکلیف شو چار پیرا او د نبی علیہ السلام دل رګانی رقیہ او ام کلثوم رضی الله تعالی عنهما د دې کوژدنې شوې د ابي لهب د زامنو سره او عتبه او عتیبه سره شوې دا دو زامنو د ابي لهب نو دل رګانی د نبی علیہ السلام د تر زامنو تور کړي یو لوري د خینی زوی تور کړي وا او یو لور فاطمه فاطمه د دې درې واړو نکاحونه یو نکاح د ابو العاص سره واده مشو او د رقیہ او د ام کلثوم رضی الله تعالی عنهما د هغه مبارکانو نکاحونه شوی خو واده نو شوی کوژدنه شوی کله چې نبی علیہ السلام د نبوت اعلان وکړو
نو ابي لهب خپل زامن را وغختل. د عربو دا دستورو زمونږ استاد کوژدنې جدا دي، دا غوي جدا وي. دا غوي په کوژدنې کې با لکه اوس زمونږ استاد بعض خلق چې کوژدنه وکړي هغه باقاعده نکاح غني او دا دم داسي صرف هغه الفاظ پکې به سنت دي، نور نکاح هغه لومبه اقرار چې نه دا واجب دی، چې واجب او شو خبره ختم شو. ابي لهب راغ او نبی عليه الصلاه والسلام ته ویل اے د عبد الله بچیا ته د خپل دین پرې دا خپل خبره پرې دا زمونږه دین ته واپس راشه، تا د ټول قومونو پیغور مونږ ته جوړ کو. نبی عليه الصلاه والسلام ویل دا خوري غلط خبره ده، زه الله مبعوث کړم په دې باندې چې د الله د دین رسول تاسو ته کوم پیغام الهي در ورسوم. هغه ورته ویل نه. ابي لهب ته وی چې دا خو زما اختیار نه دی، دا خو د الله د خوانه اډر دی، تعالی دعوت در کوم چې ایمان وروړه. ابي لهب لاړو، د دې د خزینه د ام جمیل ډیره بد اخلاقه خزو زدیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره. سرداری کونین جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک میں کور کے ناستے ورت ام جمیل رالا ورتوے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمون در سرکار دے سرداری کونین بار راغے دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوار لرگانو تزمون دعوت تیرا دشی نو د تر د زوی کور دی. نبی علیہ السلام دوار لرگان لاړي، حضور ته فرمایي لاړ شئ تا. ابي لهب کور ته لاړ شي، نږدې کور نه دی، یو بل داسې کور دی، د تر کورونه دي سره. سردار کونین مبارک ته وي اے د عبد الله بچړیا دا سوق دا وی دا زمال ردا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دے ظالم دا ابی لہب بچے سرداری کونین تا مخامخ ادری دلو او حضور علیہ السلام تیلور مخامخ ادرولا دشاد خوانے ورباندی گزارون اکڑل او سرداری کونین مبارک تے پا مخ باندے لاری ور تکڑلے وی والدہ لور دی تزم اپلار سر رسد کے سرداری کونین اسمان تگوری یا الہ العالمین دا بی لہب پزامنو باندی یا اللہ دخورن کسپون ہے اس پہ اوالا کا. اللہ اکبر. یا اللہ دا سرداری کونین دخلی ازارو ابی لہب زامن چیر تتلی پا سفر باندی ابی لہب تینا چار چاپیر کسان کی نول ابی لہب خپل سوکی دار دے ابی لہب نمش پدا زوی چغی شروع کرے زوی جاری فریاد کی اے خلقا ما خلاص کی اسپونی ولی ما باندی شرمخ لگے دے. ابی لہب ورتوازو کو قرار کی نہیں زما بچے سک بچ کا ولے نشی زکا دل خیرات دو کون سردار کڑی دا کافران موجز منی کافران و دشمنان موجز منی خود نن زمانے خلق دا سرالل دا عاسی پشانتی ملعون پیدا شوا اعلانیو کو لاہور کی د سرداری کونین د ذات اقدس بے دبی وکڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر. زویم کل کل دا اس خلقتا مسیلمۃ الکذاب اعلانو کو چیز پیغمبرم. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ تراغ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توئی منز مختصر کا منز مختصر کا. عمر اولی تو خودیر غصہ کے راغلے ورتو یا امیر المؤمنین ترختی ترنی ولدا وی فرمائل یا امیر المؤمنین آزد تری سرموز کو مان ورتو یا عمر فاروقا ترکیدا وی تر نگدما زماد محبوب خلاف چاد نبوت اعلان کرے دے او کز سجدی تلاش ما سر تور نوی اسنه چې ما ته پیغمبر وي اے بی غیرت بغیر د توری راغله. ہائے ہائے
یا امیر المؤمنین زر مسخلاص کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کو مسلمۃ الکذاب د نبوت اعلان کرے دے سوک تیار دی د عمر پسترگو کے وخ کرالے بچی تو اے بچی اپاسا بچے مبارک عبداللہ ابن عمر و امام پلار تلی دل پلار بانی میرا فراغے سرداری کونینو فرمائل اے عمر انتظار کوا ورتوی اے بچی ازر کوا راوزا ابو بکر صدیق دی دنن لخکر تیاری موتا بلال شو اسینا چی منگ باندی مرگ راشی او دا نبی علیہ السلام دشمن زمانگ نجوندے پاتش علی شیر خدا راگے یا امیر المؤمنین ابو بکر صدیقہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ را واپس کا سوال ورتو کا نو صدا پا رہے ہو 500 صحابہ حافظان دا قرآن اگوی ادر دلو یا عمرہ تر سوچ منگ جون دیو تب جنگی میدان تا ولی زے منگ بزو کنا آغا مسلمۃ الکذاب اسمکی تخخ کو غرکی کو ختم کو نن خلقوی مسلمانان دیر دی نن میں حدیث کا تو زوز دا قیمت دا علامو احادیث دیر گورم ابو حریرہ فرمائی متفقون علیہ حدیث تے مسلم و بخاری دوارو رامز تے ابو حریرہ فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قیمت علامی نبی علیہ السلام بیانولی آخر وقت بزما امت خڑیری اور جماعتو رسول داس 4 چاپیر ترجمے و بیانونا شروع دی 4 چاپیر بیانونا دی و ترجمے دی اور ایک نا ہو رہی خدا عمل ذرہ بچا کے پیدا نہ کہیں غیبتا دا زنا نہ خراب چیز دے منگے کو کا نہ کہیں مولا پسی عالم پسی تبلیغی پسی پیر پسی اجی پسی ہر مسلمان پسی لگے ہو چیسا پا دی خلا راضی پا دی خلا باندے ہو دا یہ رانا راضی چی اللہ برانا تپوس کئی سخت گناہ دا منگے کو عزیزانو غرض میں دا دے چی دا اللہ نا خوف یارا ختم شوا چی ترسو یارا خوف نہیں راغلی دا سے دیر منحوسان براو چتیگی سوک بوئی زا پیغمبرم او دا غیب ہم دا سے کدوان امتیان پیدا کیگی و بزدی امتی ما خو اللہ دی زمانگو ستا سے پا جون باندے دا سے امتحان نراولی چی منگو تا سے دمرا بے کمزوری شو نا آواز پر تکول پکار دی چی یا اللہ جون خو او مر خستا پا اختیار کی دے مرگا چی پا کم ورز مقرری خطا کیگی نا زمان استاذ محترم مولانا محمد حسن جان المدنی 72 سال عمر خو مرگ راگے خو پا کم میدان لاڑو دو وزیر باغ پا مقبرہ کے پٹکے مبارک یو زے پروتو صادر مبارک بل زے پروتو او دا مبارک کا سینے پا گولو لگی دلے واز زمان شیخ الحمدللہ فسر رنگ جناب رسول اللہ تلاڑو مولانا سمیع الحق سے رحمت اللہ علیہ 83 سال دا حدیث و خدمتو کو گولے او چڑی پسینہ و خوڑلے دا یاد ساتھ دا خود فخر مرگ دے خالد ابن ولید تا مرگ راگے جڑلیا خزور ترال ورتوی اے خالد ابن ولید ولی جاڑے ورتوی اے بی بی جاڑم بولینا ما یو کمسل غزاگانی کڑی دی ما فتح منتلے دا لیکن ما تنن مرگ پا بستر را روان دے بی بیم پا دی سوچ کی ادشولا خالد ابن ولید تم خوب راگ بی بی را پاسے دلا خاون توئے ورتوئے اے خاون دا مبارک دیشا خالد ابن ولید ورتوئے ستاتم مبارکی در کوم کم خوب چتا لی دلے انشاءاللہ دا مام لی دلے ورتوئے ماس خوب لی دلے ورتوی بی بی خوب دی بیان کا ورتوی خوب میں دالی دلو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک رالا بابا مبارکی ورسر دے دروازے اٹھکا والا خوب کی ذرا اوتلما ما تفرمائی زبی بی فاطمہ دا حسنین امورما او بابا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را سر دے تا یو خبر کڑی دا چی اے خالد ابن ولیدہ ولی جاڑے او غدر تا اویل زکا جاڑم چی ما یو کم سل غزاگانی کڑی دی لیکن نن کو بستر مرگ راگے پدی جاڑم وی زما بابا بدر تخپل او فرمائی بابا سرداری کونن ورتا او فرمائل اے خالد ابن ولیدہ
تا ته الله ویلو دا زما توره ده سیف الله درته ویلو سیف الله. نو الله جل جلاله وی کدی لزه د کافر د لاس شهادت راولم نو به کافرانو چې د خدای تورم ورما تکړه نو الله په غور نه پریدي او تبد صلحاو شهیدانو امامي الله جل جلاله صحابه د شهادت بس داس ارمانونه کوي. نو زغفل هم چې خدایا ډېر عمر د دین د خدمت ته پاره نصیب کې او به می الله شهید کې په خپل لار کې شهادت خلې عظمت ته لوی شان ده. غرض می داورونو چې د نبی له صلوات و سلام سنت باندې قرباني پکار ده. د نبی له صلوات و سلام نو یو النکاح من سنتي نکاح نبی علیہ السلام وی زما سنت دی په ایمان وی سنت کې چې وسړې زبط لنډ یو مثال درکم دې زمونږه 400 کې مولانا صاحب مرکز کې باغ ته مثالی بابا ویلو ا مثالی بابا باندې خبرې سره مثال ورکولو مال دې له ډېر خپل سړیو الله جل جلاله دې مغفرت نصیب کړي. هغه ویل وی ګورا زبط تاسو خبر وکم دی واده کې داخل دا دمتوب ودا سيزونه کوي و یو سړی د تپي راوړل چې دا پي والا مزیدار پي دی او چې کله پي درکې او ته پي خلی تر راوړو په دې کې د لخټي ورواچي نو په ایمان یو دا پي به ته اوس کی او دې پي ولا به خلک پي وای نه به خلک کم ځکه غورځي داسې ځکه غورځي چې خلری زوی الکه داسې ته دی الوخم به خلک وینځي الکه دا خو د پي ولوخه وینه بل څه پکې ګډ شو نکاح پي دی او دمتو پکې لوخ کې دا ګنګي اچول دي او دا سنت پاتې شو تاسو نه تاسو دا سنت پاتې شو دا سنت نه پاتې کیږي. سنت خو تام ملاوت کړل ګډول ور سره وکړل اوس دا سنت په منزله د سنت پاتې نشو بدعت ترا. نو علما وای چې په واده کې خمنګ او تاسو به اوس واده څنګه کو دا خو طریقه یادول پکار دي د معلم ضرورت ته مونږ ته الله داسې معلم را کړي. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لورګانی پر خودل او زامن ته الله واغستل دغه یو حکمت پروت ته حکمت د بیانوم د هر نبی نه بعد پلار چې وفات شوی نو اکثر زوی پیغمبر پاتې شوی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام لاړو یوسف علیہ السلام نبی دے صحیح شو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لاړو اسحاق علیہ السلام نبی دے اسماعیل علیہ السلام نبی دے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام لاړو یعقوب علیہ السلام نبی دے صحیح دے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام لاړو یوسف علیہ السلام نبی دے. نو الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ستانه بعد پیغمبر نه. نو الله رب العالمین وی اے نبی پیغور درته جوړو منا د نبوت سلسله پتا ختمو ما نو کستازوی پاتې شي او اغه ته نبوت ملاویږي نو دا بیا زیته دی الله ما فیصله کړ چې اخیری پیغمبري ک پیغمبري نه ورکوما مخالفین خو اسم اعتراض کوي بے بدای اعتراض کوي چې دا پیغمبر الله ته خو نه کو زکه زوی ورته نبی جوړ نه نو دی وجنه زوی او لور ته نبوت خزه ته پیغمبري نه ملاو شوی خزلا علم ملاویږي ولایت ملاویږي په اعلی مرتبه باندې لیکن نبوت مقام الله خزلا نور کوي. نو د الله د پیغمبر لورګانی اوس موږ ته د نبی علیہ السلام لورګانی سنت طریقه خودل چې د حضور پاک د لورګانو واده څنګه شوه. زینب رضی الله عنها واده شوه د نبوت ته ملاویدون وړاندې ابا ال تفریدو مدینه منوره کې فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها عمر د 15 او د 14 کالو مینس کې بعض علما فرمای 15 کال او 2 ورځې عمر. بهر حال فاطمه رضی الله تعالی عنها باندې د علی کرم الله وجهه جرګی روان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فاطمه ګرانه دا سمرا ورته ګرانه دا سردار کونین براغه رمبه بد فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها سره کې ناستلو لور مبارک به ورته په سر مبارک کې ګوتیواله کله به ورته ګری مبارک کې ګوتیواله په ایمان وې د زامن لورګان ډېری خیر خواهانی وی کنه وی جواب راکې په والله العظیم چې زوی د وکالو تلاړ تا ته وی پلارا بوټان دې راوړي خو بدرنګ دي
کپڑی دی را تراوڑی خو بدرنگی دی لور تبسے بلو پٹراوڑی ترخ کی بے نیولی لاس کی بے نیولی خلقو تبوئے مالمی بابا جان لو پٹراوڑی دا تچ د کار نراشی لور بستا مختگوری زما بابا ستڑے شوے دے پلار می ستڑے شوے دے ابدا تکیڑی برابری بالخ برابری چھے بدر تا برابری خو ما خام چی راشی لور بدر تا وی پلارت کی منڈبا دی خپی بدر تا زور کم زوی چی راشی دا سی اخواب کینی موبیل براوالی کل بولان دی کل برستو دا سده کنه د پیمانه وای ما ډیر مراولی بیا د ظلمانه لکان سره جګړه گئی وای دا خو بوره لانجه ده عزیزانو ظلمه الګ هغه ټول شپه د موبایل نه تاوی لور قسم بالله هغه چانه تاوی خپلار مور نه تاوی لورګه اسه خپکی گئی ما زامن مونږ شو پخلا کوله دا به چا دادا پخلا کی لورګان ټول مرتا پوسی لور د خپل خاون په کور کې ناشتي موبایل ملوشي خاوند وي خیر خوده لور راشي خاوند وي څه چل دی زما د پلار په کور کې ما پوهه که سم مسله ده الا زر زر وایا زما پلار په کور کې څه چل شوی دی او زوی چې کور ته راشي پلار په نیم حالات پروتي بیماری او دا لور ورته سوی قلقلا خان پلار بیمار دی زمړه بیمار دی مونږ په سر باندې درد دی ما ته خو چې څومره راځي ما ته یو کس راغل مولوي صاحب دوا کوا زوی مې ډېر په خوارۍ مې راروي کو بچ خبره شروع کول نو ما خاندل ما ته استاد جی خان دی ولې مله اخیری خبره به دار راځي ته نه خپای ویلې زما خفغان به بلا ولګ وسغه خپه دی ما ول دغه چلې اصل لپاره چې مونږ لګیو هغه رضا کیږي نه رضا کیږي نه دا دو شیزونه الله دې رضا کی یو خزه نه رضا کی خزه د خاون ناړو رضا کیږي نه چې هر څور تراوړي دا نه وای چې را بزب خوشاله ما نبی علیہ السلام فرمای پدری کسانو باندې جنت خوشبوئی حرام ده صحابه تپوس کوي یا رسول الله دا سوق دی و یو هغه زنانه ده چې د خپل خاوند نه شکایت کوي خپل خاوند نه شکایت کوي په دې خزه د جنت اور بوئی د جنت ور باندې حرام دی او نبی علیہ السلام فرمای وی جهنم ورته خپل غي کولاوي چې کله به هغه کس راځي ابا هريره تپوس کوي یا رسول الله جهنم چاته غي کولاوي وی هغه خزله چې داغې نه خپل خاوند ناراضي رونو خاوندانو ته دا درخواست دی تاسو خپل روابط بیبیانو سره برقرار ساتي بیبیانو ته هم خپل خاوندان خوشاله ساتي الله بدر ناراضي وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک براغی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک با اگے سرناستوا اے بابا جانا راگستا سر کے منڈما خپی مبارک در تکے منڈما بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بناستوا بی بی فاطمہ تبعو فرمائل اے بچی جانی لارش آرامو کا زمنگ د عبادت امراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بلار خپل عبادت به کولو عزیزانو د هجرت زمانہ دا یو خواږه سرداری کونن مبارک د نور مشکلات مخ ته پرات دی طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور رشتہ روانه دا د انصار یو سردار دے سرداری کونن ته جرګ راولې غلا یا رسول اللہ مین سره جواب راکړي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کده دی لور رشتہ دی ما سره وکي جواب راغی سرداری کونین مبارک ورته او فرمایل انتظار کو جواب ثانی ته بس جواب ورته ملاو شو او بکر صدیق ته او فرمایل چې ورته وایا چې د بیبي فاطمه رشته د پاره به تنظیم برنه کی ډېر لوی مقام الله ورکړ اسمه حدیث کتلو د ابا هريره رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی ابا هريره و یو ځل ناستو ما وی ناګهانه جبرائیل علیہ السلام راغی څنګه راغی جبرائیل ستړي خو نه خدا صادرن خلینه لره کېل دغه کلاو کینی خدای بزرګان دغه سي ماشاءالله لکه دنه شه دا مرګ چې کوم دي دنه راشه دنه زشته راځي دنه دا کورن کلاو خدای بزرګان تاسو ما باندې اخلي راوځه دا ور کلاو کېل دا بار کسان ما وګوري زاغوي وګور به څه پته لګي
تاسو بیا څه واده کې مان راولې ودا سورانه خبره کې چې لانجه جوړه اله زامنو سره مثبت جګړه راځي یا زامنو ته پلاران رضا کوي الله بدر ناراضي د مور خپو ته ورځي د مور خپې خولوي د پلار خپې او ګیر خولوي د پلار لاسونه خولوي ځوانانو د ژوند په خون باندې به پوي شي به به ما ته دعا کوي چې خدایا هغه فقیر او ګناهګار مولانا چې دا خبره کړې و خدای ته ورته جزای خیر ورکړي دا خو رښتیا مزيدي تاسو دې مزو خوندوالي چې دا لاش او پلار ته وي دا جی څنګه دا تندې خپل کې دا ګیر باندې لاس راکاږي او بیا ورته دا جان ته ډېر تکلیف ده سره مخامخ شوی لاسونه دیم ګډ وډ غوړ کوم را غوړ کوم بیا لاسونه خپل کې او ورته دا الله سم په دې مخ باندې راکاږي الله اکبر زم کاش چې ماته دې ویش په لپاره مور او پلار ملاو شوی دا ټول ژوندۍ په ما قربانه و او تاسو به چې مولوی صاحب سره ارمان کې ز الحمدلله هغه فقیر ما چې دې ځنه بلاړم زما بوډا پلار ما بلاغي دا تل نه دا په جبه دا سټلو داسې د اخر وخت پورې او د پلار روح عمرانه په دې زبان نه لاړو او د مور روح عمرانه په دې ځای لاړو دا زه په دې فخر کوم زما ډیرونه دي خدا عزت ما ته ملاو دی او ټول ورونو کې ډومبه ملاقات د والدینو ما سره شغل الحمدلله او اوسم زه په دې فخر کوم زم کاش که یو شپه راته ملاو شوی وي یو شپه چې ما دا خپې او لاسونه خپل کړی ما یې خدمت کړی نو بیا به موقع نه ملاویږي اوس موقع دا ضایع کوي مانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس جرګه راغله فاطمه رضی الله تعالی عنها بارک ابا هريره فرمایي خبره مې دا کوله یا چې درته یا ابا هريره یو رزناستما جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام را سلام کو السلام علیک یا حبیب اللہ اے اللہ حبیب اللہ سلام کئی او بعد سلام اللہ جل جلالہ فرمائی زما حبیب تو آیا کہ بی بی فاطمی تباندے اللہ سلام فرمائے اور تو آیا بی بی فاطمی سر پلاس کی لوخے دے اے دا اللہ حبیب استا کور ترا روان دا نو که سو قدم ورته مخه تلار شي سرداری کونین وی ز پاسې دلما یا ابا هريره چې ما د بیبي فاطمه په مخ باندې نظر پرې وتلو بیبي فاطمه پستر کو باندې اوخ کرا روانه وي ما ورته ویل اے بچی جانې ولې جاړې ما ته او فرمایل اے بابا جانا بیگام خوب اولیدلو او په خوب کې راته یو مقرب فرشتہ راته وی چلان شان او سرداری کونین ته فرمایا چې تا فاطمه ګرانه دا نو الله رب العالمین په اسمان کې څومره فرشتي دي ټول ته فاطمه ګرانه دا وابا هريره فاطمه ولي ګرانه دا د فاطمه د واده خبره کوم به دې خبره ترازم ولي ګرانه دا ټکه یاد کې درنه به تاسو کوم چې فاطمه ولي ګرانه دا بر به درنه تاسو کوم چې ما څه ویلو جواب به راکوي چې دا څه دی ویلو ها رشتہ راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول انتظار کوي زه رشتہ نشم کولای ما سپخین ټیم دی سرداری کونین مبارک می رنگ مبارک متغیر شو ورتوی اے د الله حبیبا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغه ورتوی بیگا ته په جرګی د علی کرم الله وجهه کی تا ته ابو بکر صدیق او عثمان ذنورین روان دا رشتہ چا کړی دا ابو بکر صدیق عثمان ذنورین او عمر فاروق درې وړ راغل علی سے برتلارو داس چلو گئی چې زخه نبی علیہ السلام ته نشم ویلې او دا رشتہ تاسو را برابر کړي او حالاتم داسې دي چې شته هم نه غواړي هیڅ نشته بس خو ته پته چې رښتیا را روانې دي هر سره راځي رښتیا ته زما دا پیغام یو سي الله اکبر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته دا اعزاز ملو دې لاړ زما حبیب ته وایا چې ګوره یاد ساته نن درې اهم ملمان را روان دي او د یو اهم پیغام راوړو سره راځي زما محبوبه چې ګوره خپای نکي ټول وای سبحان الله صحابه خو صحابه دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راغ عثمانی ذی-النورین رضی اللہ تعالی عنہ راغ سرداری کونین مبارک میں ناستے دیدری والا کی ناستل اس بدا خبر سوگ یدے ابو بکر صدیقم جاری عمر فاروق تم جڑا رالا عثمانی ذی-النورین خود حیا کردے اغیبانیم خفگان راگے سرداری کونین تگوری خبر سو کولے نشی یا اللہ من کے حیا راولے خدایا من کی ادب راولے یا اللہ من دبی ادبینو ساتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لنگ صادر راوالی سرگی مبارک ازان توچی کی خبر خلی تراشی واپس دخلی نلارشی سرداری کونین تا جبرائیل علیہ السلام راغے دمل منون تپوسو کا ورطویا ابو بکر صدیقہ سنگر آگلے اے عمر فاروقہ سنگر آگلے اے عثمانی ذی-النورین سنگر آگلے وی فرمائل بس رب العالمین تا علم دے کمزا چتا تا پرشترا لے گلے دا چتا پوستی نوکا اگی پرشتی تا معلومات تے اللہ رب العالمین تا علم دے پدی خبر باندی بستا تا پتا دا منچ ستر آگلی یا رسول اللہ ویلے نشو سرداری کونینو فرمائل لارشد علی رضی اللہ تعالی عنہ ترورتا ہوئے چه زمان ترور دا علی سبم ترور دا ورطوی بیگا تراشی و بیگاتا دا علی سب دکور نزنان راغ للے او سرداری کونین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالینا یو طرف تکی نولا ورسر بی بیانی نورم ناسی دی ورطوی اے بی بیانو ننستاسی دلور رشتی دا پارا فا اسمان کی مسل روانہ دا زمین باندیم روانہ دا اے بی بیانو آئستا سنگا خوخد بی بیانو فرمائی یا رسول اللہ خوخد ستا خوخد زمین خوخد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دغی وقت داغی عمر اغا تقریباً سول سکالو صد پاسر جوڑی اللہ اکبر صد پاسش پارس کالا صد پاسش پارس کالا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ او تقریباً بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تقریباً عمر کی دا تے مشرع بی بی فاطمہ تھی نا لگا مشرع معلومی دلا دوارا مبارکانی بیوزے ناستیوی کل بے اخفلو کی دپی غلطوب خبری کولے بی بی عائشی مبارک پسر باندے سادر واچولو اے دا اللہ حبیب بی بی فاطمہ ستالور ندا بی بی فاطمہ زمان ملگرے دا مان زمان ملگری ولی جدا کے زبور پس خپائی مان ورطوی دا رب العالمین ارشاد دے دخوے پاک حکم دے بی بی عائشہ فرمائے دے رخدا بس تور تیر لا لگی دلے ندا شپلا پورا شروع ندا دما خام نہ لگتے ہیں بعد دا علی کرم اللہ وجہو زنانا را دے سرداری کونین ور سر مشورو اکڑلا ورطوی اے زماگرانی ترورے اگر ترور کہ جنت البقی تا دنن لار شئی او کلتا سے دن نکی گئی نگس طرف تو گو رہے دیوال سر مخامخ خبر میں دا نبی علیہ السلام دا دغی ترور دے سرداری کونین ورطا فرمائل اے تروری زخو انکار کولے نشما زکر رب العالمین مخو خدا ورطا ویڈے رخدا بس دوادن ایٹا کے خدا لے شوا دوادن ایٹا برابر شلا وس عزیزانو یاد ساتھی کم مولوی سیبتا یا شیخ سیبتا یا عبدالمتین سیبتا زانتا ہے کپ دے باندی رد کے چہ دمانزن بعد دعا بدعت تے او د جنازین بعد دعا بدعت تے نو عبدالمتین سیبتا تمویما او دا اس موجودہ زمانی مولیانو تاسی تمویم دعا بدعت نہ دے نہ د جنازی نہ اڑان دے نہ د جنازی نہ بعد بحوالی مفتی فرید صاحب استاذ العلماء دا کوڑی خاٹک چاہ دا قبر نہ چھ خوشبوئی روانا اگوی د جنازی نہ بعد دعا بدعت نہ دے نہ تور دا زوتا بدعت ہو دا زان باندے بے دبی دی ماں پہ لگا سرے چھ کانے لڑکی ادا سے دا گورا خرپ دی خلبان دے را پریوزی نہ دا غاخون بے ٹول پریوزی بدبختا لے علماء ورطا مستحب ہوئی تو ورطا بدعت ہوئی
بدعت داده وسرو نکاح سنت تا او یاد ساتي کدا پکې پټاخېنی الوزوي کدا پکې تنبلونه وخی کدا پکې ډولونه وخی کدا پکې جنجونه وړي دا بدعت ته دا بدعت ته او دا بدعت ته به دا روټي خړل ټیک نه دی ولې خو د مړي خیرات نه خوري دا تندې برابر الکول یا مړي اول ورځ خیرات نه خوري غلم خوري به د بيدی ما په قسم بخله چې غلم خوري لیکن دې طرف ته چې دا امت اتفاق په اختلاف راځي نو به د تندې راچولې چې دا د مړي دا اول ورځ روټي او چې په واده کې دم توپ ګډ شي نو به سوي یره چې بس دا د حالکانو کړي دا د روټي پورې څه ګناه خو نه ده نو دا هم د مړي خپل نه وراوړي د قبر نه چې دا وخوره کړه دا یاد ساتي ګوره هیله باندې جوړو بدعت وی هغه ته بدعت وو او سنت وی هغه ته سنت وو موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د واده طریقه د ځان نه جوړو د نبی علیہ السلام لوره هغه مبارکه واده شو څنګه واده شو زنانه راغلي د شپږو زنانه یو روایت اته زنانه بل روایت نه زنانه بل روایت یول زنانه بل روایت دنا خاصیت نه دي یول زنانه د شپې راغلي او د علی کرم الله وجهه ترور دا مشران خزي ور سره وي او د سردار کونین لور مبارک کور کې ناس تا بی بی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها اغه لور دا چې اخیری لور وا اغه لور مبارکه بغیر مورا د واده په لباس باندې خسته کیږي سرداری کونین د مازیګر نظر ازي او بی بی فاطمه ته براغه اے بچي جان تروانه بچي جان او ززم بابا جی دعا را تکوا لویا مسله را ته پرته ده اسنا چې خدای را نه ناراض نشي دعا را تکواله چې الله استقامت را نصیب کړي الله را ته استقامت را نصیب کی علی کرم الله وجهه کور ته زما ورونو نکاح د پاره د واده زنانو ته خلق سنگار برابرې دا سنت عمل دی ناوی بخسته جوړه دا سنت عمل دی لیکن فضولیات باندې کې چې دې زنه صدر ته بوزي ولته برابرې زمونږ ناوی صدر کې وسته یریږي ښا پردي خلق ته نه تاوي خود باندې چا مولا ونه جدا بدعت قسم دې کول د نبی علیہ السلام حدیث ته چې اخره زمانه به داسې خلق راشي چې د سابقو علماو په کار باندې به اعتراض کوي د سابقو علماو کار تبا ناروا کار وي او خپل جوړه شوی طریقه به کوم دیغه صحیح دین غړي دا یاد ساتي ګوره ښا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوره ګومن زورته سر کې وهله شو جوړه ورته پاک واغستلې شو په سنگار برابر شولا او دی دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازې سره ولاړ دی او بیبي فاطمه دنه ناستلا او زنانه ور سره دی خپل خبره ور سره کوي بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها جاړي دی دوران کې د عائشه رضی الله تعالی عنها دخلین دا الفاظ خطلهای کاش که خدیجه ژوندې وي او نه د بیبي فاطمه واده په خپل لیدلې سرداری کونین می بار ولاړ دی د عائشه رضی الله تعالی عنها دخل الفاظ اوریدل چې کاش خدیجه ژوندې وي سرداری کونین دروازې تراغه پدرشل باندې لاس کې خودلو आवाज کې الخدیجه عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پمنڈرال ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ زما مور او پلار دیتا انا قربان شي ورس پما دی مینه ماتی گینا چتوی الخدیجه ورتوی اے عائشه ما چې کله د پیغام وروړو ملا ما چې کله د توحید आवाज پورته کړو ما چې کله د الله د وحدانیت چغه پورته کړه ستا قوم پکانو باندې اشتلما او خدیجه برات مشورې را کولې اے عائشه خدیجه الکبرى بزان سرکین ولم ما تبویل انبیاء بان امتحانات رازی تا د خدیجې نوم واغستلو ما تلک ټیم راکه چې خپل لور تلار شما بیبي فاطمه ناستدا او سرداری کونن په دروازه را دنه نشلو لور مبارکی आवाज اوریدو بیبي فاطمه ادریدلا او خپل پلار ته ورغاړې وتلا لار مبارکی پتند خل کړه ورته وې ای زما یتیم لوري اے د
دیجی ارمان یاد ساتت ما علی شیر خدا ته ورکړي هغه د رب العالمین ډیر خوښ بنده دی و بچی جاړم لور ورته وی اے بابا جان جاړم نا خو ما سره یو وعده وکا چې سارو بیګا به زما تپوس ترازی وی ډیره خدلوري درځم بیا ورته وی اے بابا جان یو خبره می بل درخواست دی هغه دا دی چې ما بزر ز خپل ګوان تراولې علي صاحب کور د جنت البقیع مشرق طرف ته هغه طرف ته نو ګوره ما با ګوان تراولې معنا دا چې ما ته نږدې ځای پیدا کا زه خو چې تاونه ګورم زړه مې بیا ناقرار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره د مینې خبرې وکړه دعای ورته وکړه لور مبارک وعده وشو د علی کرم الله وجهه کور ته نبی علیہ السلام سبا لاړو سار چلاړو بی بی فاطمه ناس سره د اشراق مشکې یا الله زمونږ ناوي په منځونو عادت کې یو سړی راته خبره کوله وای مولوی صاحب مال چې یو خبره ته وک ماریو کا وای زمونږ دی وطن کې کلی کې یو رواج مال سرنګ وای زنانه مونږ نه کوي سورز د پاره او دا ملمانه ده او وای دا څه ده چې چا ورته دا خبرم کړی دا چې په واده ظلمي او دغه باندې خدای په حق نه ویني ته به څنګه حق راوړي مال دا چا ویلي ولدا کنه خلق مال دا خلق زیته کوي واده ظلمي خو په ډبل سجدي لګي الله ته واده وکړو نو زمونږ ودونو ظلمي به جمعه ته ناراضي نه جمعه ته راتل پکار دي ها چې ګوري اشراق مانځ باندې ولاړه ده نبی عليه السلام ویل الحمدلله بس هغه زر مونږ را کوتا کو د نبی عليه السلام مخ ته ورمنډ کړه ورته وي اے بابا جانا ما بیگانی مشبټول الله ته په ولاړه تیر کړی دا یو طرف ته علی سے ولاړو بل طرف ته زو ولاړو ما بابا الله دې پتا دا سي رحم وکي چې کوم رحم دې پما او علی باندې کړي بیگا به علی سے دعا کول ما به امین ویلو او ما به دعا کول علی سے به امین ویل دې اشراق مونږ کو یا رسول الله اوس راته دعا وکا سرداری کونین تو اللہ سن برکا دا دعا راتو کچی یا اللہ اس را پورستا حق را باند یا اللہ اس علی سب حق را باند راغ یا اللہ دا دید حق دادا کولو پورا توفیق را نصیب کا ما تاستویلو چابا حریروی جبرائیل علیہ السلام سلام راوڑے اولی یا چی درتا اولی خبر داوا نبی علیہ السلام تے ازلی علی سے براغ ورتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زستا د لور نړۍ خوشاله یم علي سب یو ځل ویل و یا رسول الله ستا د لور نه خوشاله یم به یو فرمایل یا رسول الله ستا د لور نه خوشاله یم به یو فرمایل یا رسول الله ستا د لور نه خوشاله یم ورته وی اے علي کزما د لور نه خوشاله نو الله رب العالمین با تاسو دوړو ته جنت واجب کی دوړو ته جنت به واجب شي چې خزه او خاوند یو بل راضي وي الله دې زمونږ استاد په مینس کې مونږ چې نکاح تړم زړه دعا کوم چې الله د دې ظلمي او د دې پیغله په ژوند کې الله داسې محبت راولي کوم چې د نبی عليه السلام او د عائشه رضی الله عنها ترمنځ نبی عليه السلام خپل بیبي سره په کور کې منډه واله بیبي عائشه وړه د نبی علیہ السلام د دې سره کوژدنه چې شوې ده د عائشه عمر شپږ کاله څو کاله او به چې واده کېدل نه کاله عمر نبی علیہ السلام سره کور کې لوبم کولای یو ځل نبی علیہ السلام چې وکتل داسې تاخ کېو دغه پرته ګډۍ جوړه کړې و او داسې دوه وزرې ورته جوړ کړې نبی علیہ السلام ورته راغی یا عائشه ستا دا ګډۍ ورچتېږي نه بس هم داسې وزرې ښکته کړي دي دې وزرو کې څه حرکت نشته نبی عائشه ورته وخاندل ولې کپړې ګنې چې ته اوچتېږي نو تا ورته وزرې جوړ کړي ماله پته نشته نو ولې زه دا وزرې ګورم نبی علیہ السلام داسې نیولې وه هلکه دا خو وزرې داسې کوي هسې نبی علیہ السلام خوځولې بیبي عائشه ته فرمایي زما ګوډۍ کله چې وزرې ترې راته ونه باسي دا د مینې محبت زندگی ده د خپلې بیبي سره یو ځل نبی علیہ السلام اوبه وڅښلې بیبي عائشه رضی الله عنها اوبه وڅښلې نبی علیہ السلام راغی چې راغی دا لوښی یې ونیولو وایي عائشه تا په کوم ځای اوبه وڅښلي نو هغه ویل په دې ځای باندې وایي دې ځای باندې بېل داسې ورته لوښی راته دې ځای باندې نه وایي په دې ځای باندې هغه به دا لاس تاولو نبی علیہ السلام به دا لوښی تاوولو اخره کې بیبي عائشه رضی الله عنها مبارکه ورته وایي زه ته ګوته تاوم په لوښي باندې ورته وایي نو په کوم ځای باندې
ته بیا شونډ کېده. نبی علیہ السلام ورته ورنږدې کړه چې کله بی بی عائشې شونډ کې خدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجړل وای اے عائشې چې کله ما تا سره په دې لوخي باندې ته خوشاله ولې نو د اسمان نه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی راته و فرمایل چې اے د الله حبیبا ستاسو د مشغله د الله او د ملائکه خو خشلا د بیبي سره د محبت خبرې کوا د بیبي سره د مینې خبرې کوا د بیبي سره د جوړې خبرې کوا بیبي چې کوم نه دستا یو امانت ده الله رب العالمین در باندې احسان کړی دی بیبي له دا پکار دی چې خاوند د کار نه راشي ستړی ستومانوي او ارسو ډیر دی ښا دا څنګه چې هیڅ نشته دا سکور خو نه دی غریب ټول ورځ مزدوري کړي دا ير دا سکور خو نه دی دا خزانه شکر ادا دا که د خپل خاوند په ژوند باندې شکر نه وباسي نو ذلت والا ژوند به نصیب شي نو زنانو تم دا پکار دي چې د شکر زندگی تیر کی ظلمولم دا پکار دي چې د شکر زندگی تیر کی نو بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته چې الله سلام را لېږي د خاوند په اتباع چې د خاوند رضا لټای د دې چې کله مرګ راتلو بی بی فاطمه رضی الله عنها چې کله وفات کېدله خپل خادمه ته ویل کو براوړه هغه ورته براوړي غسل وکړو دا غینه بعد ورته فرمایي زموږ کوم 2 رکعاته مونږ وکړو او به ورته فرمایل اے زما ملګری ته زما په خدمت کې پاتې شوی کته نس ما سو کوتاهی کړي ته ما ناراضه ما تعفو وکا هغه په جړا شو ورته و چې اے د نبی علی السلام نور مبارکي زه خو تا نه ډیره خوشاله یم تا خو ما سره ډیر لوی احسانات کړي به ورته ویل ښا ما ته مصلا جانماز ورته واچول او درې د 2 رکعاته مونږ وکړو او بیا دته وای تم را شکینا گوتے اوچا تکڑا ویلے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تم گواو سا او د دې چند د کور د دیوالونو دم گواوی زه خدای واحد لا شریک منم او په دغه عقیده باندې دنیا نظم تم گواو سا زما فضل کې د الله وحدانیت او د نبی علیہ السلام رسالت پروت ته الله دې زمونږ استاد په زړونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه رسالت قائم او دائم وساتي الله دې خپل ربوبیت سره زموږ مینه پیدا کی درخواست تکو مرونو دا جمعه زمونږه دا ډېر خپل جمعه ته تاسو ته پته شته نه پته درته نشته تاسو د جمعه کې یو وخت 2 طالبان یو سمیع الحق نامه او بل رفیع الحق استاد هم پیژندو ها رفیع الحق سے اوس په دیوبند کې دوره حدیث کې ها زمونږ بچی چې هغه دیوبند نه ښه خو ملاوټي دیوبندي ګورې زنه ملاوټي پیژن ای پنځپيره وابي او ځان دیوبندي نو ځاګه نه زه صحیح دیوبندم زه مولانا زکریا صاحب دیوبندم زه مولانا الیاس رحمت الله علیه دیوبندم زه قاسم نانوتوی دیوبندم زه هغه خلق دیوبندم چې دا چا خدمت الله په سر زمين باندې قبول کړی دي نو هغه خلق نه یو چې ګورې لیبل یو لګاو کار پکې بل کو زه سنتو نه بعد دعا مستحب ګڼم زه د جنازې نه بعد دعا مستحب غنم زینب مفتی فرید صاحب وای مفتی فرید صاحب کتاب مقالات ما سره دي دومره رساله ده چا شکی زبه ورته وخه هله اسقاط په مسنونه طریقې سره چې باغی کې د غریب حق ادا کیږي مستحب او مستحسن غنم دا زما خپل عقیده ده نو کدا د چا عقیده وي دا دی وبندې د مړي خیرات په مړي باندې چې هغه قرض را اخلي دا بالکل دا اول ورځم ټیک نه دی او د دویم ټیک نه دی او د دریم او د لسم دی ټیک نه دی که یو سړی مالدار وي وسی کیږي نو په خیرات کې اول او دویم شرط نه دی او کدا مال چا ثابت کړه چې اول او دویم شرط یې زبر ورته بالکل دا مولاتو پرې ده چې نه په اوله به نه کې او په دریمه به کې او په دریمه نه مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه ته مونږ لاړو او دا خبر مرته وړ الله دې په قبر انوار را اوري نو مفتی صاحب رحمت الله علیه فرمایل داغي دا زور کډو په حقانه کې ډېر والے و زور بالغ دو ډېر ورته والے ونو وی خاندل تبسم وکړو وې دا څه چل دی چې دا سړی چې خیرات کې خپلې پیسې دي مونږ ویلې وای ښا نو دا څه چل دی چې دا خو د قران فیصله ده الله فرمای په نیکو کې تلوار وکي فاستبقوا الخيرات الله وی سبقت وکي په نیکو کې نو کله سره دا پیسې وي او د کفن او د مړي قرض په خلاص شوي هغه ور باندې نه نو کدي دا خیراتو کو خیر دی اسنه که سبال دا پیسې ته نه لاړ شي نو خو تیاری موجود دي نو خو سړي باندې وی لازم مگر زوي چې دا بخامه خاګه کړي ورګو به جنازه نو کوم دا شرم کوي مونږ ته دا خبر وکړه نو کله چا وسی
اول او دویم او دریم په کې شرط نشته. ها خیرات نیکی دا او نیکی کې الله فرمایي قران کریم کې الله وی فاستبقوا الخيرات تاسو سبقت وکئ نیکو ته یعنی مخکیواله وکئ په نیکو کې. دی وجه نبی علیہ السلام فرمایي چې د مانزه ټیم درته په سفر کې ډومبه ملاويږي اخر ته مبوزي اگر چې جمع رستو کول مستحب دي لیکن په سفر کې به جمع مونږ ډومبه کې چې څنګه وخت داخل شو مونږ کولې اسنه چې په سفر کې رکاوټ پیدا نشي. دغه رنګ زکات در باندې فرض شو نو فورا ورکا ان کې زکات د دې کال بل کال تم ورکولې شي. خو مسله دا ده او فرض دې به ادا کیږي خو نه الله وي اسنه چې مال در نه هلاک نشي نو فورا ورکا. نو هر عمل کې تلوار پکار دی نیک اعمالو کې. نو خیرات پچا باندې لازم اول او خامخا کول دانشتا او که سره په خپل اختیار کوي نو بدعت ورته موي او د خنزیر غوخه ورته موي. بعضی خلک لاوي یو ځکه نازم دي متنو ته بیان لته ما یو مولانا سره راته مولوی سم مالجه و یو استاد می چوری وړله و یو په وانه کې لړا مال چې ولې فجدا خو د خنزیر غوخه خد ما انا لله و انا الیه راجعون ولا لګا ولوي دا دی ولې کوي یلکه د خدای بندان اوسته نه خوري خو مخرا نو د خنزیر غوخه ورته ولې دا حیات ساتیرونو دا د ځان نه فتوا لګول د ځان نه حکم لګول د چوری طریقه ورته وخایا چې دا د نبی علیہ السلام دا کوم چې خلق د شیګان رواج دا سم کوا د دې په ځای باندې جمعات کې 100 روپۍ ولګوا ثواب نبی علیہ السلام ته ولېګا دا څونه کوله خبره تاسو ته امرو چوری چې کوي کنه چوری په ځای باندې هغه خرچي حساب کوي د جمعات کې په ولټ واخلي او ثواب چاته وبخي نبی علیہ السلام. نو دا خبره خدا کنه دا د خنزیر غوخه دا خبره خدا جواب راکړي دا خبره خدا دکشا او مورشا دکشا او مورشا نو یو مورشا دا د نوی رڼا والا ګولان وي دکشا نو د ملما زړه چې دا څنګه ځانه غلي دی او ملما پستر ګوډی دل او چې ما دا واصله چې سبو چې صاحب ځان ډکا نو په دوربین باندې ونه ګوري او کومه ته چې مولوی صاحب روټي یو خو ځان نو ماړه کیږي وګدي شپې دي په دې سره خوشحالي ښا نو زمونږ علماء دیوبند حکمت سره کار کړي او چې کله دیوبند نورو دیګ بندانو ته شي کنه دا دیګ بندان نو غره په شرمونو به وشروي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وصلى الله على النبي الامي وصلى الله على النبي الامي. دعاء اله العالمین. خدایا زما ګور دی واصل ورور د دې واده د بیان د فارمانه تقریبا 2 هفته مخکې ټیم غسته نن زما په خبر کې پروګرام ما هغه پر خدله دی وجنا چې د دې قوم سره زما ژوند دی مړ ژوند دی مې دی او تاسو سره زما د زړه مینه ده ګوره ښا دا نه کدي جمعه ته هر مولوی سي بي زما تاسو سره مینه ده ښا زما تاسو سره د زړه مینه ده. دا جمعه ز خپل جمعه غنم دا علاقه ز خپل علاقه غنم تاسو ټول خپل ورونه غنم نورونو خدای دې ستاسو د جمعات په اعمال او آباد کړي. الله دې د علم خپل مرکز وګرځي. خدای دې ستاسو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله جل جلاله په خپل کې یو لرا زګه وره جارو چې دا ټول را جمع شي نو به لس پهلوانان نشي ماتوله او دا ډکه شي نو به ارسله ماته ښا نو خپل کې اتفاق ساتي مینا ساتي او ورو عقیده د علماء دیوبند د مشرانو هغه عقیده په روانو سي د نیو رڼا ګوره دا نور د عاشقان ځانته وي دا مشقان نه دي ګوره ښا دا دروغ وي دا چې جوړ کړی چا په دې زبانه هغه دغه لګولې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مبارک دا دروغ وي خو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مینه محبت دا علامه نه ده کتاب دې زبانه هغه دغه جوړ کړی وي نعلن مبارکه او نقش جوړ کړی وي چا په دې لګولې وي دا مستداه مینه نه ده د پیغمبر سنت سره مینه ساتل د نبی علیہ السلام سنت مسواک وهل دي د نبی علیہ السلام سنت خپل پټه وهل دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت پنسي او چتول دي د ګټکونه د پیغمبر علیہ السلام سنت هغه په کلی کې د ګوان سره خجون تیرول دي بيبي سره خجون تیرول دي اولاد سره خجون تیرول دي ګوان سره خجون تیرول دي دغه مینه ده نو سه بدعات وي او سنت وي محبت وي موږ محبت د نبی علیہ السلام د صحابو نه دوکا رب العالمین زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړي یا الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینه مناسب کړي الله د نبی علیہ السلام اتباع مناسب کړي الله کریم خدایا زمونږ او د دې د ناس ته د حاضری په خپل بارگاه کې قبول او منظور کړي الله کریم خدایا زمونږ د قوم الله په منځ کې د مینه او محبت فضا قائم کړي الله جل جلاله ته زمونږ رب خدایا الله مونږ ته اوس پته نشتا
ګوډه کې راته خلق زهر راکې یا الله ته زمونږ حفاظت وکې الله زمونږ د عقاید حفاظت وکې الله زمونږ د ایمان حفاظت وکې الله زمونږ د کورونو حفاظت وکې یا الله مونږ ته سنتو کې بدعات راځي خدایا زمونږ کورونه په سنتو خسته کې اے رب کریم خدایا څوک چې د دین کار کوي الله چې هغه هر شعبه وي یا الله ته د دواړو جهانو کامیابی او عزتونه نصیب کړي الله کریمه خدای زمونږه الله د جامعي خدمات الله زمونږ د فقیرانو په خپل بارگاه کې قبول او منظور کړي الحمدلله تاسو د مبارک وي تاسو د مدرسې الحمدلله دریم چته مکمل شو فلسطر مخيري حالات روان دي ان شاء الله دعا غواړي چې اوس خدای پاک د اهل سنت والجماعت یو روحاني لوی مرکز د دیوبند په شان ته وګرځي چې رب العالمین ته دنیا ته ګډ ګډ ته الله دین ورسي الله دې زمونږ د مدرسې نه دنیا ګډ ګډ ته قران او سنت ورسي الله دې زمونږ د مدرسې نه د قران او سنت رڼا د دنیا ګډ ګډ ته الله ورسي یا الله زمونږ د روحاني هسپتال قائم او دائم وساتي الله زمونږ د مدرسه او د جمعات یا الله په اعمال او آباد کړي اتفاق او اتحاد د قوم مناسب کړي